قدرمنو دغه کاکا ته ګورئ دغه ولاړ دی او تقریبا د دغه کاکا اووه بچي په واک رسېدلي دي. څنګه یې کاکا؟ کاکا چا ستا په وکل راته ویلي وو څه مشکل لري کاکا؟ څه مشکل لري؟ دا مشکل لرو چې وسازه ولکن دا یوه جمعه خدای راشي که نه ګوړی نه چای نه ګورای نه ښې نه بدې جګړه مجبوره شوم په دې ټالو ګرځم او ګرځم او راګرځم دومره منډې مې کړې چې نور مې دا غړي کار نه کوي او دا یو ټال مې نه د پرېښی څنګه ایستلی یم مولوي خالص پاملو هغه پورې او د دروانټي اخره پورې او د دې سرخو د په ټالونو کې څه کوې کاکا؟ چې لرګي پیدا شي لرګي شوم که لرګي نه یې چېرته خټې کوم که چېرته خښتې څوک جګوي هغه جګوم په ولاکه چا د یوې روپۍ کار هم راباندې کړی ولې سپین ږیری وویل؟ وایي سپین ږیری ته کاکا سخت نه دی ډېر عمر دی د څنګه کولی شي؟ مجبورۍ نه یې کړو. بچي دې چېرته دي کاکا؟ بچي خو مې چې هغه یو پاتې و هغه هم لیونی سري سره ورته څو بچي دې مړ شوي؟ اووه بچي. و او دا یو چې دی ژوندی ورکړه اووه بچي دې مړ شوي او دا زلمی چې دا بچي چې دي دا ژوندی او مړی ورک دي؟ دا ژوندی او مړی هر څه یې ورک دي نه ورک ده مړی دا خو چې هر چېرته یې خدای دې که روغ یې موږ سړی راباسي که خدای پوه کار دې پوه کاکا ما اورېدلي وو دا خیر دی کارونه خو هسې هم نشته او نو قدرمندو د دې په هکله ما اورېدلي وو یو څه سودا ما ګاډي کې ایښی دی چې احمد ورور یو څه مرسته رالېږلې وه چې په دې غړمندو کورنۍ باندې سپاره تاسو راسره اوسئ یو څه سودا پې سپارو کاکا یو څه سودا به درکړمه توری شه کده احمد ورور را لېږلی چې په غریبو سپاره دا مرسته چې د ورور کړی زړه نه دعاګانې وکړه چې الله دې الله دې روزګار دې ونیو غني چې خدای دې جنت فردوس نصیب کړي دومره ښه دې خدای ورسره وکړي لکه دا یو دې خود خر هغه ګوره څومره لرې ده دا دې غونډې دنیا قدر دې الله یې وزونه او برکتونه چې خدای دې روزګار دې چې دا دنیا آباد خدای جنت خراب دا زما